بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې موږ دلته راسو خپل کمپیوټر ته وینډو کوو نو زموږ کمپیوټر ته وینډو نه کیږي، ولې چې زموږ د کمپیوټر هارد ډیسک دا په جی پی ټي سټایل کې ده. نو کله چې موږ په نیو باندې هم کلیک وکړو دا ورته اپلای کو، بیا هم د موږ هارد ډیسک پرایمري ټایپ نه اخلي، نو بیا هم دلته ګورئ موږ ته میسیج راکوي نیکسټ کار نه کوي، وینډو نه کیږي. ګوره جی پی ټي فارمټ کې ده. دا که چېرته موږ ایم بی آر فارمټ ته اړوو نو تاسو به له خپل د کمپیوټر له نورو ډرایور څخه ډیټا څنګه کوي لرې کوي. نو موږ مخکې هم یو ویډیو جوړه کړې ده، هغه تاسو هم کتلی سئ چې ډیټا په کوم ترتیب سره موږ له خپل کمپیوټر نه وباسو. نو موږ ډیټا اوس لرې کړې ده، اوس غواړو چې دا کمپیوټر څنګه کوو ایم بی آر فارمټ ته سټایل ته یې واړوو هارد ډیسک کې. نو راځو دا کلوز کوو، بیا به دلته راسو یس. له دې نه وروسته به تاسو راسئ ریپیر یور کمپیوټر باندې به کلیک وکړئ. له همدې نه وروسته ټربل شوټینګ ته او راځو کمانډ پرمپټ ته سی ام ډي خلاصو. نو په همدې ساحه کې به موږ ورته ولیکو ډیسک پارټ نو کله چې ډیسک پارټ تاسو په همدې شان ورته ولیکئ انټر به کوئ. له دې نه وروسته زموږ د سی ام ډي سیده سورس د ډیسک پارټ شکل ته وړي. اوس به تاسو راسئ کله چې ډیسک پارټ ته داخل شو نو ورکړئ لیست ډیسک کله چې موږ ورته ولیکو نو موږ سره به د کمپیوټر ټول کوم هغه څه وي ډیسک پارټیشنز یا یو اس بي سره وصل یا بل ایکسټرنل هارد ډیسک وي، هغه ټول ډیسکونه موږ ته راواړئ. نو زموږ سره له کمپیوټر یو مکمل خپل 455 جی بي هارد ډیسک د سپیس موږ ته راوړ، او بل چې ده 58 جی بي سیده دا موږ سره هارد ډیسک هغه ده بخښئ یو اس بي ده. ته وګورئ. نو اوس موږ غواړو چې خپل هارد ډیسک څنګه کړو ایم بي آر شکل ته واړو. نو دلته راځو هغه خپل ډیسک به انتخاب کړئ، ډیسک 0 دا زموږ د کمپیوټر ډیسک دا به انتخاب کړئ، دا به انتخاب کړئ سلیکټ سپیس ډیسک سپیس 0 ویلیو ځکه ورکوو چې د موږ د کمپیوټر هارد ډیسک دا 0 ویلیو لري او یو اس بي 2 ویلیو لري. بیا به څنګه کوئ انټر به کوئ. کله چې انتخاب شو له دې نه وروسته به تاسو کلین ولیکئ. کلین همدا به څنګه کوئ کلین کوئ، کلین به ولیکئ. دا به څنګه کوئ تاسو کلین به کوئ. داسې کله کلین سه له کلین نه وروسته به کنورټ ایم بي آر ته کوئ، کنورټ سپیس ایم بي آر له جی پی ټي شکل نه به څه ته واوړئ ایم بي آر ته واوړئ. نو تاسو به ولیکئ ایم بي آر، دا بیا څنګه کوئ انټر به کوئ. ګورئ زموږ سره څنګه څه ډیسک پارټ سکسسفولي کنورټ د سلیکټ ډیسک ټو ایم بي آر فارمټ، دا زموږ سره ایم بي آر فارمټ څنګه څه بدل سه. نو دلته راځو دا کلوز کوو. نو بیا به څنګه کوئ له سره کمپیوټر ته داخل سئ 12 بټن به ووهئ، وینډو به پکې وکړئ. تاسو زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نورې مهمې ویډیوګانې هم تر تاسو پورې در ورسیږي. نور په پاک الله سپارم. د خدای په امان.